د خوست ښاروالۍ له لوري د 1215 متره په اوږدوالي سړک، 2590 متره په اوږدوالي لښتي او 2 پلچکونو د جوړولو چاره پیل کړې. په دغه پروژه څه باندې 90.8 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې چارې یې په 5 میاشتو کې بشپړه او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. نو دغه نوي سړکونه به د انجینرۍ مسلکی تخنیکی اصولو لاندې انشاءالله سرته رسیږي او د سره امید دی چې آینده کې تقریبا 40 کم از کم 40 پروژې غټې وړې پروژې ونیولې دي چې آینده کل د پوره به ښې پروژې دي. په دې کې به سلګونه خلک مصرفیږي او خلکو ته به د کار زمینه برابریږي. د خوست اوسیدونکي دغه پروژه د ترافیکي ګڼه ګوڼې په کموالي او ښار ته د ښکلا په برخه کې ډیره ښه بولي او له ښاروالۍ مننه کوي چې د ښاري پراختیا او ښکلا په موخه یې ښار کې چارې روانه کړي. دا سړکونه چې څومره جوړ شي ډیره پیدا کېږي موږ ته چې دا سړک جوړ شوی دی او بیخي موږ ترقي ورسره غلې ده، د موږ سوداونه ورسره کې شوي دي، اما دغه ګندونه ورسره ختم شوي، ګردونه ختم شوي. په دې باندې موږ ډېر خوشحالېږو چې یو پروژه پیلېږي او سړک جوړیږي. داسې خدمات په ډېرې کم امکانات ډېر خدمات وکړو، خلک ټیوال ډېر تر خوشحاله دي. خو د ښاروالۍ نه تر خوشحاله دلته داسې خړ ګردونه به دودونه به داسې ګردونه به چې موږ به دکاندار باندې کړي کار نه بیخي خلک ډېر په تکلیف و، ډېر خلک ټول هټیوال دغه نه ډېر په تکلیف و، بیخي دومره ژوبله خبره وه چې بیخي دا به ټوټ ګردونه دومره ډېر ګردونه و چې امکان یې نه لرو، بیخي دوړې وې. خوست ښاروالۍ روان کال ښار کې تر 10 پورې د لویو او وړو پروژو د جوړولو پلان لري چې د ځینو پروژو کارونه عملاً روان او د نورو پروژو کارونه به په نږدې راتلونکي کې پیل کړي.